کوم سړی چې جماعت سره مونځ کوي د هغې فضیلتونه ډېر زیات دي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ خپل زمانې کې داسې کتلله چې د جماعت نه به صرف هغه کس شاته پاتې کېدو، امامتۍ نه به صرف هغه کس شاته پاتې کېدو چې هغه به کله منافق و، یا به هغه څرګند مریض و چې هغه به جماعت ته نشي راتلی، کنې چې کوم پټ منافقان و هغه به هم جماعت ته راتلل او جماعت سره مونځ به یې کوو، او کوم چې بیمار وو لیکن دومره بیماره چې دو کسانو په سهاري سره به جماعت ته راتلل، نو هغه به هم جماعت کې حاضري لپاره راتلو، حاضري به یې لګوله. او بیا فرمایي چې نبي علیه السلام موږ ته سنن هدا ښودلي دي، او په دغه سنتو کې یو دا هم ده چې کوم ځای کې بانګ ویلی کېږي هلته کې به تاسو مونځ کوئ، کورونو کې مونځ به نه کوئ، په ګودرو کې مونځ به نه کوئ، په جماعت ته مونځ له راځئ. او یو روایت کې دي ان الله شرع لنبیکم سنن الهدا، الله ستاسو نبی لپاره سنن الهدا چې کوم دی هغه ورته ښودلي دي، هغه ورته جاري کړي دي. پس جماعت کې مونځ کول دا هم هغه د سنتو نه دي. او که تاسو د فلاني سړي په شان ته کور کې مونځ کول شروع کړئ، لکه څنګه چې فلانې سړی کې د هغه زمانې کس ته اشاره وکړله، نو ارشاد یې وفرمایل نو تاسو به لترکتم سنت نبیکم، خپل د نبي طریقه به تاسو پرېږدئ، او کله چې تاسو خپل د نبي طریقه پرېښه دا نو لظللتم ګمراه به شئ. ځکه چې نبي علیه السلام دنیا نه ته نو په هغه ټیم کې اعلان کړی ترکتم فیکم امرین، تاسو کې دوه شیزونه پرېږدم او تاسو نه روان یم، سو پورې تاسو دا دواړه مضبوطۍ سره نیولي تاسو به نه ګمراه کېږئ. کتاب الله و سنت نبیه، د الله تعالی کتاب قرآن پاک مضبوطۍ سره ونیسئ، او د هغه د پیغمبر طریقې مضبوطۍ سره نیولي نو کامیابه به یئ، نه به ګمراه کېږئ. او چې کله دې نه تاسو وخت بیا به تاسو ګمراه شئ. نو د جماعت فضیلت دا صرف دا نه چې مرضي رقم ځای کې مونځ وکړو، شریعت حکم را کړی دی چې ته به جماعت ته حاضرېږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه السلام ارشاد فرمایو چې منافقانو باندې د سحر مونځ نه او د ماسخوتن مونځ نه بل ګران مونځ نشته دی. منافقان دا د منافقت علامت دی چې دوی د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ دا ډېر ګران دی. ماسخوتن په صندلی کې یا په خوب کې د خوب راځي او د مونځ د جماعت ته نه حاضرېږي، او سهار ټیم کې دی ودو پروت دی راپاسي نه د جماعت ته نه حاضرېږي. بیا فرمایي ولو یعلمون ما فیهما، که دې خلقو ته معلومه وی چې د سحر او د ماسخوتن مونځ کې څومره لوی اجر دی، څومره لوی الله تبارک وتعالی په دې کې برکتونه ایښي دي، لاتوهما ولو حبوا، نو دو به خامخا جماعت ته راتلل، اگر چې خپل به د زنګونانو په ذریعه سره راتلل، خپې نه لګېدې زنګونان به یې راتلل، یعنې خړپوسې به یې کولې راتله به، لیکن جماعت ته به یې خامخا حاضري کوله. او بیا یې ارشاد فرمایو نبی علیه السلام چې زما زړه دا غواړي چې زه مؤذن ته یم چې هغه بانګ ووایي، او پس د هغې نه بیا یو کس مقرر کړم خلقو له امامتي وکړي، او زه ځان سره یو د قوم د کسان ملګري ځوانان واخلم لاړ شم، هغه کسان چې کوم کورونو کې دننه مونځ کوي جومات ته نه راوځي د هغو کورونه اوسېږم. دا څه باندې دا وعید دی، مطلب دا دی جومات ته به خامخا مونځ ته راځي. او یو روایت کې دی لینتهین رجال عن ترک الجماعه، سړو داسې واورئ د جومات په ایښېدو نه امامتۍ سره چې داسې نه کوئ، دې نه باز راشئ جومات سره مونځ کوئ، د جومات ته راځئ، یا به زه ستاسو کورونه اوسېږم. دومره سخت وعید. نبی علیه السلام انتهایی مشفق او مهربانه دی، لیکن دومره سخت وعید چې بیاني معلومیږي دا چې دا جماعت اهمیت دی او جماعت کې ډېر لوی فضایل دي. او یو حدیث کې دی من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، یو سړي بانګ اواز واورېدو، د مؤذن الله اکبر یې واورېدو او دی جومات ته رانغی او څه عذر دی وجه عذر پکې نشته دی، نو د ده مونځ نه قبلېږي. تپوس شو وما العذر، دا عذر کم یو دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل خوف او مرض، یره وي یا مرض وي، بیماره دی نو بیا د هغې د وجې نه که رانغی نو بیا خو معذوره دی، کنې دی به خامخا جومات ته راځي، کنې د ده مونځ الله تبارک وتعالی نه قبلي. نو دا د جماعت سره د مونځ کولو اهمیت دی. یو حدیث کې دی نبی علیه السلام ارشاد فرمایو چې کم کلي کې یا کم دیهاتو کې درې کسان
جمع شي او دو پای کې جماعت سره موز نه کوي نو شیطان په دومره الله مسلط کی. او بیا ارشاد فرمایي فعليك بالجماعه، تاسو جماعت لازمي ونیسئ ځکه چې شرمخ هغه بزی منی هغه بګډې باندې عمله وي چې هغه یوازې او چې کوم اجتماعي طور باندې هغه باندې عمله نه کوي نو جماعت کې تاسو موس کوئ امامتۍ سره شیطان د هغې نه تختی او چې ځان له کوئ شیطان زه قسم قسم خبرې واچوي او ستا موس خرابوي. لہذا جماعت سره موس به کوئ. اوس دا جماعت سره چې موس کوئ یا کور کې موس کولو باندې یا جماعت کې جدا موس کولو باندې او دا اجتماعي موس کولو کې یو شان د ثواب دی یا فرق پکې شته. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صلاة الجماعة جماعت سره مسکول تفضل صلاة الفرد ب27 درجة د جماعت سره د علاوه جدا مسکول نه علاوه د 27 درجې درې زیات ثواب دی. یو روپۍ چې کوم ځای کې په 27 باندې د هغې هلته خلق زیات محنت کوي چې لاړلې ځکه د هغې ځای ملک روپۍ درنه ده. زه به یوه ګټم پاکستاني بدن 27 جوړېږي لہذا زما زیات ځان له پیسه جمع کړمه کمایي به زیاته شي ځان له به څه کاروبار جوړ کړم به او دغلته چې ګټم هغې کې خو څه شی نه کېږي. نو دقه شان ته چې کوم سړی جماعت سره موس کوي الله والا د یو بدله باندې کې 19 جماعتونو ثواب ورکوي. هغه موس په 19 درجو باندې بدلي ګویا د ده په عملنامې کې نیکیانې هغې سره زیاتېږي. آخرت لپاره د آخرت سټیټ بینک کې دله کمایي هغه زیاتېږي. دغه حدیثونو د وجې نه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او بعض نور امامان فرمایي چې جماعت سره موس کول دا فرض دی. فرض څنګه چې موس فرض دی دغه شان د امامتۍ سره موس کول دا هم فرض دی. او احنافو په نسبت باندې فرض خو نه دی لیکن سنت مؤکده دی چې دا به خامخا کوی مستقل یو کسر دا پرېږدي د ګناهګار دی. او کوم سړی چې جماعت سره صالح خره د پرله پسې مونځ وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. دته دوه پروانې ملاویږي. یو دا چې دا سړی به منافقت د ذهن نه ووته دا د الله په نسبت باندې منافق نه دی اوس. او دویم دا چې دی جهنمي نه دی. دا هم جماعت سره چې جماعت سره تکبیر اوله سره 15 وخته سړی خرز مونځ وکړو نو الله تبارک وتعالی دغه فضیلت هغه کس ته نصیب کوي چې هغه به جماعت سره مونځ کوي. هغه دو فضیلتونه دي منافقت نه دی برات او د جهنم نه دی برات. دین هم دا معلومه شته جماعت ډېر لوی فضیلت دی. که ځان ټول عمر کور کې موس کوي دغه فضیلت تا ته نه میلاویږي. او جماعت کې جماعت سره امامتۍ سره د صالح خره د پرله پسې مونځ وکړو تکبیر الله سره تا ته دا فضیلت الله تبارک وتعالی د طرف نه دا نصیب کیږي. نو لہذا امامتۍ پابندي پکار ده. جماعت ته د الله کور ته راتله پکار دي. په ټایم باندې راتله پکار دي او جماعت سره موس کول پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من توضأ فاحسن وضوءه چا چې ښه طریقې سره اودس وکړو ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلاه وحضرها ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. یو سړی کور کې ځان تیار کړو جماعت ته راغی چې کله راغی مخکې دنه مونځ شوی و عام طور باندې راته دنه مونځ ته میلاوېده لیکن نن چې دی راغی د مونځ وکړو اودس یې وکړو جماعت ته راغی مخکې امامتي شوې ده نو ده ته اقومر اجر میلاویږي څومره چې مخکې امامتۍ والو ته میلاو شوی دی او د هغو په اجر کې او د هغو په ثواب کې څه کمی نه راځي. پخوا زمانې کې خو ګړی نه وي نو د هغه د وجې نه انسان مخکې وروستو کیدی شو راغی مخکې امامتي شوې ده ځکه د خالص منټ حساب دا خو پته لګي نه چې ګړی نه. نن زمانې کې ګړی موجود دی هر سړی ځان هغه جماعت ته رسولی شي نو دا عذر خو پاتې نه دی. البته دا کېدی شي چې یو ورځ زه جماعت سره مونځ وکړم بل ځای کې کړی دی او هغه ورځ باندې ټایم بدل شو وروسته بله زمان دی چې راغی ویې کتل مخکې دنه امامتۍ موضوع شو نو ده ته به الله تبارک وتعالی هغومره اجر ورکوي کم چې د پرون امامتۍ سره مونځ کړی دی مخکې کړو نن دنه ټایم ګډوډ شوی ته پته نه وه دی راغی مخکې امامتي شوې ده نو هغه د امامتۍ شان د اجر به الله تبارک وتعالی دله ورکوي او چا چې امامتۍ سره مونځ کړی دی د هغو په جماعت کې د هغو په دایې کې څه کمی نه راځي.